که د ستاسو په کور کې هم دا کارونه کیږي نو نږدې ده چې د کور نه به برکتونه ختم شي او هیڅ به هم پاتې نشي. دا کارونه ښځې او سړي کوي. په دې ویډیو کې به تاسو سره په مختصر طور باندې دا معلومات شریکوم، نو موږ سره تر اخره پاتې شئ، ځکه چې هسې نه تاسو هم د غربت، د محتاجۍ، تنګدستۍ او د کور د برکتونو د تللو ښکار شئ. نو نن تاسو سره همدغه معلومات شریکو. په غور باندې دا ویډیو واورئ چې تاسو هم د داسې قسمه پریشانو نه محفوظ پاتې شئ. د هر څه نه وړاندې تاسو ته خواست کوم چې که چینل مو نوی سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ. په آینده وخت کې به هم تاسو سره همدغسې نوي تازه معلومات شریکېږي. قدرمنو، دغه کارونه کوم دي؟ په دې کارونو کې د ټولو نه لومبی کار چې دی هغه په کور کې د زیات د خوب وجه ده. کوم کور کې چې ډېر زیات خوب کیږي نو ښکاره خبره ده چې هلته به په عبادت کې هم سستی کیږي، او چې کله په عبادت کې سستی کیږي نو د دغه کور نه برکتونه ځي او تنګدستي او ورسره محتاجي په دغه کور راځي. نو د داسې کار نه ځان ساتل پکار دي. د سحر او د ماسخوتن او د هر وخت یعنی 15 وخته که مونځ چې دی د هغې خیال ساتل پکار دي. نو په دې سره به په کور کې برکتونه هم نازلیږي او رحمتونه به هم نازلیږي. دویم کار چې اکثر ښځې کوي هغه دا ده چې د شپې سرتور سر ویده کیدل دي. قدرمنو، ډېر زیات احتیاط کول پکار دي. کومې ښځې چې د شپې سرتور سر ویده کیږي نو هغوی د سرتور سر نه ویده کیږي بلکې په سر باندې د لوپټا چوي، ځکه چې سرتور سر ویده کیدل دا درست نه دي او دا په کور کې د تنګدستۍ یو وجه جوړیږي، ځکه چې دا بې حیایۍ سره یو شانتي راځي دا کار هم. نو د دې د وجې د کور نه برکت اوچتېږي. او دریم قسم یو کار چې د اکثر خلک په لارو کې ناست وي، خلک به هم روان وي، ښځې به هم روانې وي، خو دوی به ناست وي، میتیازې به کوي او د دې خیال نه ساتي چې حیا او صفایي چې دا نیم ایمان دی. نو چې کوم انسان د حیا او د صفایي خیال نه ساتي په هغه باندې هم د رزق تنګسیا تنګدستي راستلی شي. په کور کې بې برکتي او غربت هم راځي، ځکه چې د حیا ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. او څلورم وجه هم دا ده چې ځینې خلک سحر جومات کې مونځ وکړي نو د جومات نه سمدس وتل هم نه دي پکار. په جومات کې لږ ساعت کېناستل پکار دي. د قرآن پاک تلاوت کول پکار دي، ځکه چې کوم انسان ډایرکټ کور ته راشي او په کور کې هم تلاوت نه کوي نه په جومات کې کوي نو په دې سره هم د کور نه برکات تللی شي. قدرمنو، موږ غوښتل چې تاسو سره څه مختصر ډول باندې دغسې معلومات شریک کړو. که غواړئ چې په آینده وخت کې هم تاسو سره همدغسې معلومات شریکو نو زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.